عزتمندو کتونکو دا ما سره چې کوم سندرغاړه ناست دی د هېڅ تعارف محتاج نه دی یقینا تاسو به پېژندلی وي انور خیال صاحب هغې سره خبره ترې کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر شکر الحمدلله. د جی موږ په خپل چینل باندې خرکلی وایو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. چې نن سبا سم مصروفیات دي سم را روان دي سم ویلي دي نو ریکارډینګونه خو کړي دي ډېر او څه راغلي دي او څه لا پینډینګ پراته دي. جی نو جی تاسو له جاوید صاحب هم راغلی دی دی بدرمونی باندې مین پې د پوه شوې اوسه پورې چې کوم دی هېري یې نه د بدر صاحب په حواله باندې څه ویل غواړې؟ بدر صاحب خو زمونږ خولې خو ډېرې وړې دي او بدر صاحب ماشاءالله ډېر لوی هستي ده. د هغې متعلق به موږ څه وویو ډېر ښه خلک د هغې متعلق خدا ده چې د بدر صاحب غوندې هیره به بیا پیدا نه شي او د هغه د خپل کار یو بېتاج بادشاه. بلکل. څومره وخت پکو شو سندرو کې؟ یاره تقریبا د سن اتیایم نه کومه نو مشهوره غونډه کې خپل ټپه دې کتونکو ته پیش کړي. نو ما خو ډېرې ټپې ویلې اوس داسې نو څنګه مونږ ډېر کړی دی ټپې هم کړي دي چاربې دي هر څه هم کړي دي. مسافرو ته پیش کړي بس د مسافرو خدا ته وایي مسافري دې ډېره وکړه والله دې خپل وطن ته راوله مینه. څه پیغام ورکول غواړې خپلو مینهوالو کتونکو ته؟ نو بس پیغام خو به دا وي چې زه وایم چې خپلو کې څومره مینه محبت وي او دا کرکې او دا نفرتونه لرې شي مینه محبت وکړي خپلو کې انسان نو به د دې نه خبره نشته. ټیک ده جی بالکل. دا انور خیال صاحب دې سره مونږ خبر تر وکړې ګپ شپ مو سره وکړو ډېر ښکلی پیغام یې خیره کې ورکړو هم دې سره چې کوم دی زموږ فورم سر ته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان.